الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام ذهبي رحمه الله فموقظة كدا والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. سړی چې په رجالو کې کلام کوي دا سړی محتاج دی و دې ته چې پوره تقوا به لري، پوره ورع به لري، او د هوا او د خواهشات څخه به هغو طرف ته به میلان نه لري، د هغو څخه به پوره بیزاري لري، او ډېر کامله عبور به لري، علم به لري پر چا باندې؟ پر حدیثو باندې، د حدیثو پر عللو باندې، د حدیثو پر رجالو باندې. یعنی چې کلام پر رجالو کې دی دا به د یو متقي تقوادار عالم با عمله غیر مبتدع سړی به وي، بیا به کلام دی په رجالو کې څه چم کوي به. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. متوجه استوى إمام الذهبي وينفتقر. إمام ذهبي دي استقراء التام ولا دي هم تسوي وي نفتقر معناه مش فقراني محتاج يو دا خبره یو ارزده کی ته چې د کم علم جرح نقل کوي ستا دپاره په صیاغه کې اصول دا دي چې ته ووایه و په دې کې وفيه اشعث قال البخاري فيه نظر، د بخاري توري به را نقل کوي. وجه دا ده چې کله ليس بالقوي ته به دا توري را نقل کوي، دا ليس بالقوي د دې په نیاز باندې اوس دا سکتو عنه دغه دا معنا ده چې دې خاموشه پاتې سوي دي. اوس دا پر چش دلالت کوي؟ دا تا ته نه ده در معلومه. دا فيه نظر دا پر چش دلالت کوي؟ دا تا ته نه در معلومه. دا فيه نظر ته ليس بالقوي ته ليس بالقوي خو دا معنا چې کمزور یا و خو د دې دا معنا نه ده. اوس به د ستې راشي ليس بالقوي دې ته وایي چې پره ثبت نه وي، هغه تامې درجې ته دغه ته نه رسېدلي. نو ته محتاج یې چې ته به د ائمو څوک را نقل کوې، اقوال چې کوم اقوال دی کړي هغه به بلفظي را نقل کوي، بالمعنا بیا نه را نقل کوي، ځکه تا به د یو شي څه یوه معنا اخیستې وي، د هغه شي به معنا بله وي. زما په خبره ګور تی پوه سواست که نه سواست پوه؟ دا دی راځي. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. د دې په مابین کې چې کوم عبارات دا به ګر را نقل کوي. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام. درېیمه خبره دا ده چې موږ به خامخا پوره استقرا کوو عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. درېیمه خبره ډېره ضروري دا ده چې تا به د امام ناقد چې کوم اقوال دي د هغو به پوره دراسه کوي چې دی څه وایي، د ده په دا یعنې دی چې په نظر ووایي په دې کې څه مقصد. اوس بیا زه ته دلته به راسي یعنی دی به دی خبره کړې چې هغه به انسان چې وایي تعدیل دی هغه به جرح وي، دی به دی خبره کړې چې انسان چې وایي جرح ده هغه به څه شوي تعدیل وي. نو ستا دپاره ضروري دا ده چې ته به د دې ائمو په اقوالو کې پوره دراسه کوې، پوره به ګورې چې د ده مقصد څه دی. په دا رقم توري چې دی ووایي پر یوه تور خلکو دکتورې کړي دي چې دا رقم توري دی ووایي د ده څه مقصد دی. صحیح سو. اما قول البخاري اوس امام ترمذي په خپل استقرا د امام بخاري د قول خبر سکتوا عنه فظاهرها انهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. سکتوا عنه امام بخاري صاحب چې راوي ذکر کوي په ډېر رواتو کې دی دا وایي چې سکتوا عنه څه وایي؟ سکتوا عنه. خو فظاهرها انهم ظاهر د دې عبارت چې دی دا دی چې انهم چې دی سي ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، چې دی نه جرح کړی دی نه تعدیل کړی دی. سکتو ظاهر معنا څه شته چې معنا خلک چپ دین پاتې شوي دي. چپ دین پاتې شوي څه معنا؟ نه جرح ده نه تعدیل دی. وعلمنا مقصده بها بالاستقراء انا بمعنى تركوه. ما ته د ذهبي رحمه الله وای په استقراء موږ ته دا معلومه ده چې دی چې کوم دغه خبره وکړي د دې دا معنا چې ترکوه دا متروک دی دروي. څونه فرق دی د دې معنا چې د سکتو موږ په خپله معنا وکړو او چې استقرا وشي د هغه بعد د سکتو څونه فرق دی. نو په دې وجه باندې اوس که ته د سکتو معنا را نقل کړې ته پر یو راوي کلام کوې و دا راوي چې دی دا مجهول دی. ولې؟ لأن البخاري قال چې یعنی بخاري دا ویل دي چې سکتو عنه، ته اوس د سکتو معنا را نقل کوې چې امام بخاري صاحب وایي دته نه په جرح باندې چش کړی دی، تعرض کړی دی، نه په چا نه په تعدیل ورته کړی دی. نو حالانکه د بخاري د قول اوس دغه مطلب دی، د بخاري د قول څه مطلب دی چې سکتو عنه ترکوه. په پوه شوه زما په خبر دا داس. وکذا عادته اذا قال فيه نظر. کله چې امام بخاري دا وایي چې فيه نظرون، یو راوي ذکر کې بیا وایي فيه نظرون بمعنى انه متهم. د دې دا معنا ده چې دا متهم دی، د دې دا معنا ده چې دا متهم دی. خو لیکن په دې خبره کې لږ
نظر سته چې د امام بخاري د دې قول څه مطلب دی. امام بخاري چې دغه خبره کړې چې فيه نظر پر دې باندې د د په اصلاح در ټول باندې امام ترمذي خبر دی. امام ترمذي په خپل ترمذي کې په علل کې را نقل کړی دی. په بخاري په سړی کې ویلي دي چې فيه نظر دی خدا وایي چې شدید ضعف دی. خدا د خبره چې دا مطلب وس دا د امام ترمذي د دې خبر امام ترمذي د امام بخاري قول را نقل کړی دی چې دی وای ماته محمد ویله امام بخاري چې فيه نظر، نو بیا ترمذي د دې عبارت ذکر کړی دی ولم يعظم فيه بشيء، ولم يعظم فيه بشيء، یعنی دا فيه نظر یې ووایي دا هغه مطلب امام ترمذي بیا دا بیان کړی دی چې ولم يعظم فيه بشيء، که چیرې د دې معنا شدید ضعف وای نو بیا امام ترمذي دا ویل چې ولم يعظم فيه بشيء. نو دا ګوره د مثال په توګه امام ترمذي دا خبره ذکر کړ. ما دا خبره وکړه متوجه است چې امام بخاري صاحب چې کله دا وایي چې فيه نظر، امام ذهبي رحمه الله وایي د دې مقصد دا دی چې دا شدید ضعف دی. خو ما دا درته ویل چې خدا د امام ترمذي د کلام سره تعارض لري. امام ترمذي په یو راوي کې دا روایت دا کلام د امام بخاري نه نقل کړی چې فيه نظر، بیا په خپل ترمذي خپل مقصد بیانوي وایي ولم يعظم فيه بشيء. که چیرې د دې معنا د امام ترمذي په نیز دا وایي چې په معنا د شدت ضعف وایي، بیا به د څنګه دا ویلی چې ولم يعظم فيه بشيء. په دې پوه شوست؟ او دا رقم ابن عدي رحمه الله په الکامل په ضعفا کې وایي په چا کې بخاري ویل چې فيه نظر، نو ابن عدي وایي وهو كما قال البخاري ليس به بأس، وهو كما قال البخاري ليس به بأس او ليس به بأس، هغه د شدید ضعف دپاره نه استعمالیږي. نو دا ابن عدي د ابن عدي خبره هم د ذهبي رحمه الله د دې خبرې سره دغه ده. امام مزي رحمه الله په خپله په تهذیب الکمال کې وایي داسې ویلي چې لا يقصد البخاري به شدة الضعف. امام مزي رحمه الله د تهذیب الکمال والا دی هغه داسې وایي چې انما يقصد به انه متردد فيه. او دا هغه رقم حافظ ابن حجر رحمه الله یو کتاب لري بذل المعون في فضل الطاعون، د طاعون مریضي په فضیلت کې کتاب لیکلی دی. څه نومیږي؟ بذل المعون في فضل الطاعون. په هغه کې دا د فيه نظر خبره نقل کړې ده. وایي وهذه عبارته في من كان وسطا، دا د عبارت دی دغه عبارت په هغه چا کې وایي چې هغه وسط درجه سړی. نو به هر حال موږ د ذهبي پر دا یوه خبره باندې د علماو دغه اقوال را نقل کړل. نو نور خو نو والله اعلم وعلمه اتم واحکم د امام ترمذي رحمه الله او د ابن عدي رحمه الله او د حافظ ابن حجر رحمه الله او د مزي رحمه الله د کلام سره دغه کلام دا تعارض لري. صحیح ده؟ دا خبره سره راځي. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بالثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. ليس بقوي شوي ليس بالقوي د دې د لفظي معنا څه د مفتي صاحب محترم چې معنا ليس بالقوي قوي نه دی، نو د دې څه معنا کیږي؟ یعنی معنا ضعیف دی. خدا په استقراء مرتدار معنا سو يريد بها ان هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. هغه قوي او ثبت چې کوم دی دغه درجه ته خالي نه دی رسیدلی. صحیح سو؟ نو یعنی دا د تعدیل یو خبره د ليس بالقوي، دا د تعدیل هغه ادنى مرتبه ده ليس بالقوي. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد انه ضعيف. او بخاري چې بیا ليس بالقوي وای هغه اراده د ضعیف لري. نو ګوره ليس بالقوي به هغه بليس بالقوي ویلی، یو بليس بالقوي ویلی، او دا بل به بیا دا مطلب ليس بالقوي به امام ابو حاتم بليس بالقوي ویلی، امام بخاري رحمه الله به صالحون ویلی. ته به اوس وایه چې د دې دوه در مابین تعارض دی، حالانکه د دې در مابین اوس تعارض شته. امام بخاري به وایي چې صالحون او امام دغه به وایي ليس بالقوي، د دې دوه در مابین اوس تعارض شته. حالانکه په دغه نظر چې ورته وګورې نو بیا خو تعارض شته، نو که سړی د لفظي معنا کوي بیا خو تعارض څه شته؟ په استقراء تام محترم المسوي د ذهبي وایي والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد انه ضعيف. نو د هر امام به د هر تور خپل په استقراء به تاته د هر امام د هر تور مقصد در معلومي. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. نو دا وجه سویل سوي دي چې ته چې د جرح او تعديل کوي نو د هغه امام جارح د هغه امام معدل قول دغه الفاظ بعین هغه رقم را نقل کوي په معنا به نه را نقل کوي. فمنهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. زي باندې وکپکو دا مقصودی زیدي. دا ډیره مشهوره خبره ده چې بعض خلک دا ډیر متشدد دي، پلانې متوسط دي، پلانې متساهل دي. د دې څه مطلب دی؟
د دې دا مطلب دی چې یعنی دا متساهل دی، یعنی د ده د قبوله نه ده، هغه ډیر متشدد دی، د هغه دا قبوله نه ده، فقط د متوسط دا قبوله ده. ظاهر خو د دې عبارت مطلب د هغه دی، او بیخي ډېرو خلکو کړی هم د هغه دی. خو دا خبره صحیح نه ده. اصل د دې خبرې مطلب دا دی چې د بعضو خلکو د اصطلاحګانې داسې وي هغه په الفاظو کې په جرح کې سخت الفاظ استعمالوي، او بعضې په هغه جرح کې بیا یعنی بعضې داسې وي د الفاظ د توثیق کې ډېر بخیلان وي، یعنی دا ثقه بس صدوق یادوي، امام مسلم ته صدوق یادوي، یعنی 4-5 داسې کسان دي چې امام مسلم غوندې سړي ته دا هم وایي چې اعلم بالرجال وهو صدوق، یعنی دی په دغه د توثیق په الفاظو کې بخیلان چاته ژر توثیق نه ورکوي. دا د اصل فرق د الفاظو دی، دا تعبیر و دا هغه معبر یو شی، خو په دا تعبیراتو کې فرق دی، دغه فرق دی. د دې زما سر نه دی خلاص چې په دې خبره زما پوه شوي یاست که نه؟ یعنی دی نه دی چې د دې در مابینځ منهجي اختلاف دی، د دې سوداګر د اختلاف په دې علم کې شته، بلکې د دې د مابینځ په د الفاظو کې اختلاف دی. څوک په لفظ کې سخت دی، څوک په لفظ کې متوسط دی، څوک په لفظ کې بخیل دی. دغه مطلب دی. دا مطلب نه دی چې د دې اختلاف که د دې اختلاف برخ به ګرد علم اختلافي و، حالانکه د دې ډېر کم دا رقم راځي چې یو سړی یو ختموي دا بل نه ختموي، دا کم راځي. اصل په د الفاظو د خلکو سر نه اخلاص چې دا راځي، خو هغه اختلاف په جزئیاتو کې که چیرې دا رقم خبره شي چې دا د دې منهجي دغه رقم اختلاف شي، نو بیا دا د دې اختلاف دی په تعبیراتو کې نه په معبر کې، د دې سبب بیا ډېر لوی دروند جنجال جوړ شي، او داسې خبره نه ده. ناقدین ائمه د علت باندې اکثره سره راجمعي. صحیح سو؟ نو په دې وجه باندې ګوري د متساهل دا معنا ده چې دی په الفاظو د تعدیل کې ډېر سخي دی. دا زما تر راکړه. د متساهل دا معنا ده چې دی په الفاظو کې ډېر سخي دی. د متوسط دا معنا چې دی د درمیانه درجې سړی دی. د بل سړي دا معنا ده چې دا چې څوک د متشدد دا معنا ده چې دی په الفاظو کې ډېر سخت دی، د جرح په الفاظو کې. دغه مطلب دی. په دې باندې سره راپوس اوس موږ دی. نو به زه پر مخ ځم. اوس نو یا فيه لطافة صحیح یا ان شاء الله هغه رقم ده، خبره هغه رقم ده، نه ستا رقم ده نه هغه زما رقم ده. صحیح. نو اوس دی وایي چې دا دی څنګه وایي. ګوره د یحیی بن معین رحمه الله څه پوښتنه وسوه، ورته ویله په ثوري کې کم یو افضل دی؟ وکي افضل دی که ابن مهدي؟ دا متشدد زه اوس در ښیم چې څنګه وایي. داسې چا پوښتنه وکړه چې ایهما اوثق؟ یحیی بن معین ته وایي فی الثوري. وکي ام ابن المهدي؟ دی څه ورته وایي؟ من فضل عبد الرحمن ابن المهدي على وكيع بن جراح فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. نبارا امام الذهبي رحمه الله پر دې خبره باندې کلام کړی وای، فهذا كلام رديء غفر الله ليحيى. نو ګوره دا رقم دی، یعنی جرح خو دغه جرح د نور یم کې، خو نور به خالد دی ووایي، نور خالد دی وایي چې نه پلان اوثق دی، نور خالد دی وایي پلان احفظ دی. دی څه وایي؟ وایي چا چې پلانې سره برابر کو فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. یعنی دی ډېر سخي دی په دغه الفاظو کې د جرحي، دا متشدد دا معنا. او دا رقم فسوي بیا د پر دغه خبره باندې یعقوب بن سفیان فسوي د دې خبره به درته کوم اتصال. یعقوب بن سفیان الفسوي رحمه الله دا تاریخ لري. د یو سفر 10 کاله وکړي، مسلسل 10 کاله د ورځې سبقانو الماخستن په یو کوټې کې ناست خط لیکي، چې خط لیکي باران شوز د چلور وکتل د خاشو دغه پستور کې دغه پستور ګړونس چې پستور ګړونس بیا ډیر وژړل چې خدای ما دون علم کړی دی 10 کاله مسلسل سفر. او دغه باز ما سترګړندې شو اوس به ما در خلکو رسول هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب ویل هغه پستور ګلاس ورتیر کې برته الله پاک جوړ کړ. دا یعقوب بن سفیان الفسوي دی. هغه دا وایي دا كان غير هذا أشبه بكلام أهل العلم من حاسب نفسه لم يقل مثل هذا. څوک چې ځان سره محاسبه وکړي دا رقم خبرونه ونه کړي. بیا د یو بل چا په باره کې لیکلي دي، هغه سوید بن سعید دی. سوید بن سعید یې وایي من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. ده باره ویل فينبغي أن يبدأ بقتل سوید، یعنی د سوید باید قتل کو پر دې روایت چې ده کړی. یعنی ګوره دا د جرح الفاظ دا رقم دي. دا اوس هم په خلکو کې شته، یعنی کله مطلب دا اوس هم
دا څوک څوک چې پر چا جرح کوي ډېر بد الفاظ کاروي اوس هم شته دغه څوک څوک جرح کوي خو په ډېرو کمزورو الفاظ باندې کوي. زموږ سره یو مولوي صاحب دلې یو مشهور مولوي صاحب هغه چې د چا جرح کوي وایي د دې څه ولې خلک یې وژني ولې پر دا سر ټک نه ورکوي ولې په جیل کې نه اچي او دا ولې لیونی دی ولې تړي نه بعضې دا رقم جرح کوي. زموږ سره بیا یو مولوي صاحب هغه به ویله چې پر چا بیا جرح کول هغه به هغه د صالحینو څه دی دا په دایمه او د جرحو کې دا رقم و چې دی څه به چا پوښتنه وکړي چې فلانی څنګه سړی دی دی به ورور یې ډېر قوي سړی دی یعنې مطلب دی خوارکۍ مشوره وه ورور یې ډېر قوي سړی دی یعنې دا هم یو جرح ده چې دی پرېږده د ده ورور ته ولاړ شي نو هغه د ورور په تعدیل کې د جرح وکړي نو څوک دونه د جرح په الفاظو کې دغه یو څوک بیا کوي دا متشدد او متساهل د دې اصلي مطلب دغه دی. جزئي اختلاف خامخا په یو رایو په دا رقم په یو چای کې راځي. اوس دا متشددین څوک دي دا دی یحیی بن معین یاد کړی دی یحیی بن سعید ابن معین دی ابو حاتم دی ابن خراش دی ابو نعیم فضل بن دکین دی او معتدل څوک دی احمد بن حنبل دی بخاری دی ابو زرعه دی متساهل څوک دی ترمذی دی حاکم دی دارقطنی دی په بعض الاوقات ګوري دلته بیا د دارالقطنی او دغه الته پر وځي ذکر کړو دلته دا دی بیا فرق وکړي چې دا په بعض اوقات کې وقد يكون نفس الامام فيما وافق وقد يكون نفس الإمام فيما واقب مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. کله دی وي د یو چا د سره په مذهب کې سره تړونی بیا دی په هغې کې څه نرمي کوي کله دا رقم خو دا خلک د مثال په توګه یعنی مطلب دې در اندازې وتلي عادل خلک یحیی بن معین دی تقریبا د خپل پلار ضعف یې بیان کوي که یحیی بن سعید القطان دی ولدا جن دی ما پلار ځای په دی امام ابو داود دی خپل زوی ته یې وویل چې دا کذاب دی او اگر چې هغه بیا وروسته ابوالفتح ابوغده صاحب وایي چې هغه د په کلام د خلکو شو وروسته هغه توبه کښلې د حال یې سم سوی دی دغه او د هغه رقم پر خپل سني پر سني باندې شیعه پر شیعه باندې دا دی د جرح کړي د خپل مذهب او دوستي او دې شان ته نه دي کتلي حتی د خلکو تحفې په دې وجه باندې رد کړي نو خلکو د دین پر حفاظت کړي خو بس بیا دا وایي چې والعصمة للانبیاء والصدیقین وحکام القسط بیا هم عصمت فقط انبیاء لره دی نو یا فقط هغه خلکو لره دی چې هغه ډېر الله پاک فضل باندې کړي نو دی لره هم عصمت نشته نو خطا کېدلی شي لکن هذا الدين مؤید محفوظ من الله تعالی دا دین د دې تایید کړل شوی دی دا محفوظ دی د الله د جانبه لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ نه عمدا نه خطأ دی پر ضلالت سره راجمع کیږي فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة دوه پر تضعیف پر توثیق د ضعیف او پر تضعیف د ثقه پر توثیق د ضعیف دا نه دي سره راجمع شوي اصل دی دلته د دې عبارت عبدالفتاح ابوغده صاحب دغه مطلب بیان کړی دی چې پر تضعیف د ثقه دا دوه د دې لپاره ذکر شوي دي لکه موږ وایي دا شی ډېر معلوم دی په دې کې د دوه کسانو اختلاف نشته یعنې دا عدد فقط د دې لپاره ذکر شوی دی یو محاوره رقم ده خو د دکتور حاتم شریف العوني رحمه الله هغه وایي چې نه دا مطلب نه دی د دې دا مطلب دی چې یعنی معنا دا رقم کېږي نه چې دی یو سړی دی وي ثقه دغه کلام د علامه ابن قطلبغا رحمه الله دی دا هغه دغه کړی دی چې د دې مطلب دا دی چې دا نس کېدی چې دی اجتهاد وکړي اجتهاد د دواړو د غلط ولاړ شي دا که دواړه غلط شي دا به ضرور یا به اجتهاد یا به یو د بل تقلید کړي دغه مطلب دی صحیح سو یعنی معنا دا رقم کېږي نه په خارج کې انما يقع اختلاف في مراتب القوه ومراتب چې قوي وي بیا پر قوت باندې د ټولو اتفاق وي په مراتب د قوت کې به اختلاف وي چې ضعیف وي هغه ضعیف د ټولو په نیز وي خو په مراتب د ضعف کې اختلاف وي دا رقم اختلاف په دې کې راځي دا رقم نه کېږي چې سړی د ثقه وي او د دې د اتفاق پر چا باندې راشي او یو سړی د ضعیف وي د دې د اتفاق پر چا باندې راشي که ثقه و هغه به د ګور په نیز ثقه وي خو اختلاف به په چا کې وي په مراتبو کې که ضعیف و هغه به د ټول په نیز ضعیف وي خو اختلاف به په چا کې په مراتبو کې وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه أو حكم كونك د دې هغه د خپل کلام کوي د اجتهاد مطابق د قوت د معارفه مطابق فإن قدر خطأه في نقله فله أجر واحد والله الموفق وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلته فإن كان كلام من جهة دا دی وای بس سیدی پر دا ځای باندې درو دا بل هغه بل درس دغه ځای شروع کوو نو دی وای چې مطلب اجتهاد یې کړی دی بیا هم امام ذهبي صاحب رحمه الله په دغه کې هغه دکتور حاتم شریف العوني رحمه الله حفظه الله فرمای چې یعنی داسې نس کېدی چې دی اجتهاد وکړي دوه کسان دا د په یو سړي کې غلط شي
هغه به دا رقم چې دواړه په یو کې غلط شوي، یوه به اجتهاد کړی دا بل به اعتماد ده پر اجتهاد کړی، دا رقم غلطیږي. دی نه کېږي چې دواړه اجتهاد وکړي بیا دې دواړه غلط، دا رقم نه کېږي. بس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.